پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی وایي کله چې یو مؤمن ته مریضي، ستړیا، تکلیف یا ولو که هر دنیوي مشکل پیښیږي، الله عز وجل یې په وجه باندې ټول ګناهونه بخښي. د یو مؤمن دپاره به دا تر ټولو غوره زیری وي چې هم ستونزه او مشکلات تحمل کوي او هم یې په یوازې کې ستا ګناهونه بخښل کېږي. موږ ته په ناګهانه شکل باندې یا په شعوري یا لاشعوري شکل باندې ګناهونه راڅخه کېږي. کله کله مو ځانونه دومره هیر وي چې توبه مو هیره وي، خو که بیرته د هغه الله تعالی پر تا باندې یو شفقت کوي، پر تا تکلیف راولي، مریضي راولي، غم راولي، خو په مقابل کې بې له توبې تا بخښي. دې حکمت ته مو فکر کړی دی او په اړه مو تر اوسه تصور کړی دی. راځئ هغه ګناهونه چې موږ د ستر رب جل جلاله په وړاندې کړي دي او نن د دغو ستومانیو، ستونزو، مریضیو په وړاندې تحمل او صبر ولرو، څونه به مو درجې لوړې وي. په دنیا کې بعضې انسانان تکلیف راورسوي، کله ورسره خفه سو او کله ورسره بدي او دښمني شروع کو، خو بیا هم یو وخت چې مو ضرورت شي دروازه ور وټکوو، وایي ته خو زما هغه کس وي چې زما سره دې پلانکۍ ستونزه درلودله. خو د هغه رب په وړاندې چې هره ورځ بغاوتونه په لسهاو انسلهاو بغاوتونه کوو، خو بیا هم وایي زما دروازه ستا پر مخ خلاص ده، فقط یوه سپېڅلې اراده او پاک زړه در څخه غواړي چې توبه وباسي. راځئ د دې ټولو نعمتونو څخه استفاده وکړو او د الله عز وجل څخه د زړه د اخلاصه بخښنه وغواړو تر څو دنیوي او اخروي ښېګڼې مو په نصیب سي. السلام علیکم ورحمة الله.